بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو موږ او تاسو راځو ګورو چې څنګه کولی شو په فوټوشاپ کې یا مثلا وغواړو پر یو پرده باندې او یا همداسې پر بل ټوکري باندې چې هغه مثلا فروت وي یا اویزان وي پر هغه باندې موږ او تاسو د لیکایي څرنګه کولی شو وکولی شو چې د لیکایي د فوټوشاپ له لارې څخه موږ او تاسو په دا ډیزاین کې برابره کړو. صحیح شو. تاسو به راسئ فوټوشاپ ته. صحیح ده. له موږ او تاسو سره همدغه تصویر ده پر دې باندې غواړو چې لیکایي ورباندې داسې ولیکو لکه په دغه کومه پرده چې ده یا مثلا کوم مفلر چې ده پر دې باندې بالکل له پرنټ سوي وي مثلا په داسې صورت کې. دلته موږ او تاسو راځو دا کوم تصویر چې د لیر د پر دې باندې به موږ او تاسو ډبل کلیک وو تر څو دا موږ او تاسو په لیر باندې بدله کړو. له لیره بعد به موږ او تاسو راسو پر دې باندې به رایټ کلیک وو، دا به سمارټ آبجیکټ ته واړو. د سمارټ آبجیکټ بعد به موږ او تاسو پر دغه لیر باندې ولاړ یو. اولنی لیر د زیرو لیر ده. صحیح ده. و دې تاسو نه مو ورکولی سوی خو په الحال له موږ او تاسو سره زیرو لیر ده. تاسو به دغه انتخاب کوئ، را به سئ فلټر ته به راسئ. له فلټره بعد موږ او تاسو بلر ته راځو. له بلره بعد موږ او تاسو ګاژین بلر دا به تاسو کلیک کوئ، 1.0 به یې کوئ. صحیح ده. زه له کیبورډه څخه لیکم 1.0. صحیح ده. بلر به زیات نه وي، دا به اوکې کوي. صحیح سو. دلته بلر اپلای سو، عملي سو. په دویم اپشن کې موږ تاسو راځو ایډجسټمنټ ته راځو. صحیح ده. دا به تاسو کلیک کوئ، بلیک اینډ وایټ اپشن ده، دا به کلیک کوئ تر څو دی په سپین او په تور باندې واوړي. دا به کلوز کوئ. په دریم اپشن کې موږ تاسو سره راځي لیولز. په لیولز کې دا کار کوو چې صرف او دا کم د ټوکر سي یا کم کوت ده یا کم قط سي خوړلی د دې قط په څنګ د کومه سایه دا باید یو څه ډارک سي. مثلا د څنګواښتو خواته ډارک سي، سپینوالی زیات سي، او د سایې ځای یو څه لاندې سي، توروالی زیات پیدا کړي. صحیح سو. په دې صورت باندې موږ تاسو لیوله څخه دا اپشن کاروو. صحیح سو. دا به کلوز کړئ. اوس به شفت بټن ونیسئ، تمام به انتخاب کړئ، رایټ کلیک کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ به یې کوئ، په یوه آبجیکټ کې به واړوئ. له موږ تاسو سره لیول 1 پیدا سو. اوس راسئ پر دغه باندې رایټ کلیک، را به سئ ډبلیکیټ لیر به موږ تاسو دې ته لاندې راسو. ډاکومنټ نیو ده، نوم به دلته ورکو. بیا چې هغه نوم تاسو څخه ورک نه سي، زه ورکوم د معاذ په نامه باندې. صحیح سو. دا به اوکې سي. ګورئ که تاسو بالا یې وګورئ له موږ تاسو سره تیر تصویر دا ده، دا اوسنی چې ده هغه د معاذ په نامه باندې لیر راغه. صحیح ده. فایل ته به راسئ، سیویز ته به راسئ. په سیویز کې موږ تاسو د همدغه نوم ده، بالا یې به ولاړ سئ ډیسکټاپ، هر ډرایو ته چې تاسو وړئ هلته تاسو محفوظه کولی سوی. د سیو اپشن به کلیک کړئ، اوکې به یې کوئ. صحیح سو. دا خبره خلاص سوله. له دې ځای څخه موږ تاسو دا تصویر دا کم لیر چې نه وای اخیست دا به کلوز کو، بند به یې کړو. اولني لیر ته به راسم. اولنی لیر خو موږ تاسو غواړو پر خپل اولني حالت باندې. را به سئ تاسو وینډو ته، هیسټري ته به راسئ. په هیسټري کې ګورئ موږ تاسو اول تصویر خلاص کړ، بیا مو له هغه بعد په لیر باندې واړو، له هغه بعد کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ کړ. نو موږ تاسو غواړو چې بالکل ابتدایي حالت ته ولاړ شو. تاسو یې صرف په کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ باندې کلیک کوئ، ستاسو لیر به بیرته پخواني حالت ته راسي. اوس راسئ پر دې باندې ټیکسټ وکاروئ، ټي ته به راسئ، کلیک وکئ. صحیح ده. زه مثلا لیکم اس بي. صحیح سو. اس بي له ما سره یو ټیکس ده. صحیح سو. له هغه بعد بیا انټر بټن هم لاندې راځم، دلته لیکم معاذ COMPUTR. صحیح سو. دا به زه انتخاب کم. دې ته به موږ تاسو بل فونټ ورکو، بیباس په نامه باندې کوم فونټ ده دا ما انتخاب کړ. صحیح ده. تاسو به راسئ ټیکسټ دا به یو څه قدر کې سره بیل کړئ. صحیح ده. د ټیکسټ اپشن ته به راسئ، مینیو ته به راسئ. له دې ځای څخه دا ټیکسټ یو څه ځینې آزاد کړئ. صحیح سو. ښه. کلوز. دا به له دې ځای څخه کلوز کړئ. اوس راځم غواړم دا ټیکسټ یو څه قدر غټ سي په نسبت په دې نورو دغه ته. صحیح سو. ګورئ دغه اس بي زه غواړم چې دا یو څه قدر کې غټ کړم. تاسو راسئ ټي ته، پر دې باندې به رایټ کلیک ووئ تر څو دا کنورټ بلکې ریسټورایز لیر ته یې واړوئ. له ریسټورایز لیره بعد موږ تاسو راځو سلیکشن نه، خو دغه دوه توري زه نه جلا کوم. انتخاب دې وکړه
اوس به راسئ پر دغه انتخاب برسېره به رایټ کلیک دا به کټ کوئ. صحیح سو کټ په اپشن کې ګورئ تاسو ته که تاسو لیر ته وګورئ مخکې دا دواړه لیرونه په یوه لیر کې را روان وو. اوس له موږ او تاسو سره اس بي سي د هغه جدا سو د دې ماز کمپیوټر څخه. صحیح سو دا به انتخاب کوئ صرف دغه دوه توري دي دا به تاسو غټ کوئ. صحیح ده په نسبت چې موږ او تاسو ته دا څه قدر دغسې ګورئ. صحیح دا به څه کوچني کړو. صحیح ده اوس راځم دا دواړه لیرونه مې انتخاب کړه رایټ کلیک کنورټ ټو سمارټ اوبجیکټ به کوم دواړه په یو اوبجیکټ کې راسي. صحیح ده اوس زه غواړم چې له دې څخه موږ او تاسو دا کلر پورته کړو. تاسو به راسئ فیل اوپشن ته که تاسو ګورئ. صحیح ده دا به ختم کړئ. صحیح لاندې به راسئ دا به انتخاب کوئ کوم دغسې ده افیکس بلډینګ ته به راسئ بلډینګ اوپشن ته به راسئ. په بلډینګ اوپشن کې له موږ او تاسو سره کلر اورلی ده په کلر کې کوم کلر ستاسو خوښ هغه کلر به تاسو انتخاب کوئ. ورته فرضاً ما دا کلر انتخاب کړ اوکې مې کړم. اوس دا کوم موډ چې ده بلینډ موډ تاسو ورته وګورئ مینیو به خلاصه کړئ. په دې کې موږ او تاسو راځو لینیر برن به تاسو کلیک کوئ. صحیح سو له لینیر برن نه بعد بیا موږ او تاسو راځو و بیول اینډ امبوس ته راځو. صحیح سو تاسو پوینټر ته وګورئ دلته چې رالاست کوم سټایل چې ده دا به تاسو لاندې پلو امبوس به کوئ پلو امبوس. صحیح سو اوس ورته ګورئ ډفت دا باید چې موږ او تاسو کم کو تر 150 پورې راورسوو. صحیح ده تاسو د خپل ډیزاین مطابق کار ځینې اخیستی شوی مثلا کیدای شي تاسو سره په 50% کې دا کار وباسي یا په 30 کې له ما سره کوم تصویر دا ایچ ډي ده نو په 35 کې برابریږي. صحیح سو لاندې به تاسو راسئ دا به اپ وي ډاون ته مګر تاسو ډاون ته مه استوئ. صحیح ده اپ برابر ده. صحیح ده ډایرکشن سایز لس صحیح ده برابر دي. همدغه شانته سافت هغه لس برابر وي. صحیح سو لاندې به راسئ له هغه بعد له موږ او تاسو سره هایلایټ موډ ته ګورئ دا سکرین ده زه به په دې صورت کې راسم لینیر ډاوج به یې کوم. صحیح سو لینیر ډاوج لاندې دا کلر یې باید سپین وي پرسنټیج باید چې موږ تاسو 50% ورکړو زیات نه کم هم نه. له هغه بعد بیا موږ تاسو راځو شیډو موډ ته راځو د دې کومه د سایې موډ ده هغه ته به راسو دا به خلاص کړئ خو په دې صورت کې بیا موږ تاسو لینیر برن به یې کړو. صحیح ده دا به کلیک کړئ. صحیح سو دا به هم تاسو 50% کوئ. صحیح ده له هغه بعد اوس که تاسو فکر وکړئ دا به زه زوم کوم تاسو ورته وګورئ بیا هم د خلکو دې باندې سر خلاصېږي چې ګورئ دا لیکایي برسېره باندې سوې دا دغسې نه ده لکه کوم چې د دغې 12 سپڼسي دي د سپڼسو کې مثلا دا په برسېره پر لیکل سوي د خلکو بیا هم په دې باندې سر خلاصېږي پوهېږي باندې چې په دې کې ایډیټ سوی ده. اوس زه راځم موږ ستاسو کوم ډسپلیسمنټ لیر محفوظه کړو تاسو به راسئ دغه به انتخابي اول لیر فلټر ته به راسئ ډسټورټ ته به راسئ ډسپلیس ته به راسئ په دې کې اول هوریزنټل سکیل باید لس وي ورټیکل سکیل باید لس وي دلته سټریچ ټو فټ پر دې باندې ټکمور نشان ولاړ وي لاندې به راسئ ریپیټ ایج پکسلز دې باندې ټکمور نشان باید ولاړ وي تاسو یې اوکې کوئ له اوکې بعد هغه موږ چې په کوم نامه باندې معاذ په نامه باندې دا ډسپلیسمنټ لیر د کړو همدغه ده. صحیح ده دا به تاسو کلیک کوئ اوس لیکایي ته ګورئ اوکې اوپن به یې کوئ. صحیح سو ورته ګورئ په دې صورت کې بیا هم زه زوم کم که تاسو فکر ورته وکئ دا وینئ دا کم کلر چې دا ډېر مخدوش ده بیا هم ورسره ګډ ده خو داسې اندازه څوک نشي ځینې اخیستی چې دا د پر دغه مفلر یا پر دې ټوال باندې د سپڼسو د شنو سپڼسو په واسطه لیکل سوی وي بیا هم د لیدونکو سر خلاصېږي چې په دې باندې کار سوی ده ځکه دا که تاسو ورته وګورئ دا ایجز وینئ دا ایجز سره ګډ دي. په دې صورت کې به تاسو راسئ فلټر ته به راسئ بلر ته به راسئ ګاژین بلر ده اوس ورته وګورئ دا په 1.0 کې ورسره برابر سو. ګورئ که ستاسو تصویر کیدای شي کم وي یا پکسل یې کم وي په هغه صورت کې تاسو زیاتولی هم سوی کمولی هم سوی. صحیح ده ګورئ 2.0 مې کړه اوس یې اوکې کوئ کنټرول ماینس زوم دغه بسې. صحیح سو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.